یوه حقیقت خبره ده چې په هر ملک هر پرمختللي هیواد کې لکه امریکا، چین یا داسې نور لوی هیوادونه لکه عرب، په دغو ټولو کې منشیات یعنې نشه، مخابره مواد یعنې معتادان ده، هروین، چرس، شیشه یا وغیره نشې چې څوکوي، دا هغه وخت کنټرول او ختم شوي چې د حکومت لخوا روزګار خلکو ته ورکړل شو او د زده کړې پوهې دپاره رنګ په رنګ مشالونه ولګېدل، یونیورسټیانې جوړې شوې، پوهنتونونه جوړ شول، اسکولان جوړ شو، اما پوایه زیات شو، یعنې چې کوم عام پوهنه ده خلکو کې دا عامه شوه. همداسې غلا بیا په ټولو هیوادونو کې هغه هم له دې لارې ختم شو، یونیورسټیانې جوړ شو، پوهنتونونه جوړ شو او خلکو ته روزګار ورکړل شو او په منصوبندي وشوه، یعنې د اولادونو هغه چې څوک به دومره اولادونه لري، خو دا چې دا کم اقدام اوس دلته کېږي، یعنې چې په زور باندې یا غلاوې ختم کوي، دا به تر یو وخته وشي مګر خو دا ختمېدای بلکل نشي، ځکه چې له لوږې چې خلک مري بیا هر څه کوي، هغه دا وایي چې زه مرم نو له دې لارې کیدای شي ماته ژوند راکړل شي، نو زموږ په وطن یا زموږ په هیوادونو کې به موږ دغسې چل کوو لکه نور دنیا، او دا ذمهواري د حکومتونو ده چې خلکو ته ډوډۍ برابره کړي او خلک وپوهوي او خلکو ته تعلیم زده کړه هر څه ورسوي. نو له بده مرغه هغه پښتنو متل دی چې خاوند یې ننې خوري نو سپي ته به څه شی ور واچوي.